أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة آل عمران آیت نمبر 112. دلته د یهودو ته بعض نور غلط صفات او قبایح بیانیږي. یو لاغې نه دا ده چې په دې باندې به همیشه د الله تعالی له طرف نه ذلت مسلط وي. یهودیان به چېرته خپل استقلال ازادي دا به نه لري. دی به هغه وخت پاته کېږي چې دی چېرته د یو چا په عهد و پیمان باندې ځان ټینګ کړي، هغه یا د مسلمانانو او یا د نورو غیر مسلمانانو. لکه دا نن سبا موږ تاسې یهود وینو، دا بني اسرائیل، دا اسرائیل چې ورته وایي، دې ځان سې ټینګ کړی، مضبوط کړی، ټول د امریکایانو د انګریزانو د دغو په کومک او په مدد باندې همیشه دی د هغو په زور باندې دی نازیږي، دی خوشحالېږي، دی خپل استقلال نه لري. دویم دا په دې باندې وایي الله تعالی فقر مسلط کړی، مسکنت احتیاج دی په دې باندې مسلط کړی. الله تعالی فرمایي ضربت علیهم، مسلط شو، لازم شو په دوی باندې الذلت، ذلت، خواری، سپکاوی، اینما ثقفو، چیرته چې دی وموندل شي. ثقفه یسقفو سقفا، باب سمع ده په معنا د موندلو، به معنای دریافتن. ضربت علیهم الذلت، لازم شو په دوی باندې ذلت، اینما ثقفو، چیرته چې دی وموندلی شي. الا بحبل، کا په دې به همیشه ذلت مسلط وي، مگر په هغه صورت کې چې دوی منګولې ولګوي، دوی ځانونه ټینګ کړي. بحبل، په یو وعده، په یو پیمان، من الله، لجانب د الله، یعنی د مؤمنانو. که چېرته مؤمنانو سره عهد و پیمان وکړي، جوړ جاړی صلح وکړي، بیا به دوی له ذلت نه بچ وي. وحبل من الناس، یا په یو عهد و پیمان من الناس، د نورو خلکو، د نصاراو، د نورو انسانانو. وباءوا بغضب من الله، او دی رجوع وکړه په لوی غضب باندې له جانب د الله نه. وضربت علیهم المسکنه، او لازم شو په دوی باندې، مسلط شو په دوی باندې المسکنت، و مسکنت، فقر، احتیاج. په دې باندې ظاهرا یو سوال کړی، سوال داسې کېږي چې په یهودو باندې کله فقر و مسکنت مسلط ده. یهود خو نن سبا وګورئ د دنیا لوی لوی مالداران دوی دي، لوی لوی بینکونه، لوی لوی سرمایه، لوی لوی پیسې دا له دوی سره دي. نو په دې باندې مسکنت کله مسلط ده؟ دوی خو لوی مالداران دي. جواب یې داسې کړی چې دلته له مسکنت نه دا نه مطلب چې دوی سره به پیسې نه وي، دوی به غریبان خلکو نه به سوال کوي، دا نه ده مطلب. د دوی به په دې خټه کې، د دوی به په دې طبیعت کې احتیاج غیر ته پروت وي. دوی به همیشه نورو ته محتاج په دې خپل ژوند کې. او رښتیا هم یهود له دې دومره مال دولت سره تر دې کمزوري خلک وي، تر دې په اعتبار دی مال و دولت کمزوري خلک وي، خپل استقلال لري، خپل ملک لري، خپل آزادي لري، خودی نه لري. له دوی نه وروسته ملکونه جوړ شوي دي، له دوی نه د آزادي په دې حساب باندې زیات دي. خو دوی ډېر پخواني خلک دي، اوس هم نورو ته محتاج دي، د نورو په کومک او په نصرت باندې ځان د ځمکې په مخ باندې پرېښودلی. نو د دې مسکنت دا مطلب چې دوی په خټه کې به احتیاج دا پروت وي و نورو ته. وضربت علیهم، او مسلط شو په دوی باندې، لازم شو په دوی باندې المسکنتو، احتیاج و نورو ته. ذالک، الله تعالی دې وجه وایي
وای دا درې جزاګانې دوی ته ولې ورکړی شوې؟ په دې باندې ذلت مسلط شو، دوی رجوع وکړه بغضب من الله، د الله لوی غضب ته، او په دې باندې مسکنت فقر او احتیاج مسلط شو. وای د دې وجه دا وه چې یو خو دوی د الله تعالی په آیاتونو باندې کفر کول، انکار کول، او بل دوی انبیا په ناحقه مړه کول. دریم دا چې دوی به نافرمانی کوله، تجاوز به کول. نو درې ګناهونه ول، درې جزاګانې سوې. ذالک دا عذاب دوی لره، دا ذلت مسلط کېدل، رجوع و غضب تکول او فقر مسلط کېدل، بأن دا په دې سبب ول انهم یقینا دا یهودیان سول کانو یکفرون دی ول دی به کفر کول، دی به انکار کول بآیات الله، دی الله تعالی په آیاتونو باندې، ویقتلون الانبیاء او دی به مړه کول انبیاء بغیر حق په ناروا. ذالک بما عصوا دا عذابونه دا جزاګانې دوی ته دا په سبب دی دی عصوا چې دی نافرمانی کوله، وکانو یعتدون او دی ول چې دی به تجاوز کول، لحد نه به تېرېدل. لیسو سواء دا قرآن چې ده دا د الله تعالی کلام ده او په حق نازل شوی، په دې کې عدل و انصاف ده، د هیڅ چا حق دا نه خوري، د هیڅ چا په حق کې ظلم متعدا نه کوي. اوس دا یهود داسې هم نه دي چې دا ټول بد خلک وو، په دې کې سم خلک هم ول، په دې کې بعضې یهودو ایمان راوړ لکه عبدالله ابن سلام، کعب الاحبار، داسې نور ډېر یهودیان ول، هغوس ایمان راوړ، مسلمانان شول. الله تعالی اوس د هغو محاسن بیانوي، داسې نه ده چې یهود بد شو بس ټول به له یو مخې نه بدي، نه نه، د دوی د ښو به ښه بیانېږي، د دوی ښو به ښه ذکر کېږي، د هغو محاسن به ذکر کېږي. الله تعالی فرمایي لیسو نه دي دا یهودیان ټول سواء برابر، دا ټول یو شانی نه دي چې ټول بد خلک وي، ټول غلط خلک وي. دا موږ تاسې په دې خبرو کې کله کله هغه عدل و انصاف هغه تر پښو لاندې شي. له یو چا سره هم کله په دشمني یا په ضد کې راسو، که په هغه قوم و قبیل کې یو ښه کس وي هغه هم ورسره په غلطو کې حساب کو، یا کوم له یو سړي سره څه بدي راسي که هغه سړي کې ښه صفات وي هغه ښه یې هم ورسره هیر کو، په هغو باندې هم خط راکش کاوه. صدام ختم. قرآن داسې نه کوي، په دو بني اسرائیلو کې چې ښه خلک دي د هغو بیا ښه بیانېږي. لیسو سواء نه دي دا یهودیان ټول سواء برابر، من اهل الكتاب د اهل کتابونه، د یهودو د نصاراونه، امتون یو جماعت ده، یو ټولګی ده، قائمتون دی ولاړ وي، د شپې له مخې دی ولاړ وي، یتلون آیات الله دی تلاوت کوي، دی قرائت کوي د الله تعالی آیاتونه، آناء اللیل په ساعات اللیل کې. آنا دا جمع دی انن ده یا انن ده، په فتحې د حمزې سره انن یا په کسرې د حمزې سره انن، دا ساعت توایی، لحظې توایی، گھنٹے توایی، جمع بے آنا سے ساعات، لحظات، گھنٹے. لیسو سواء برابر ندی دا یهودیان ټول، دا یو شانی ندی. من اهل الكتاب امتن اهل کتاب کی یو جماعت دی، قائمتن دی ولاړ دی، یتلون تلاوت کوي آیات الله دی الله تعالی آیاتنا، آناء اللیل په ساعات اللیل کی، د شپې په ګنټو کې، د شپې په لحظاتو کې د الله تعالی آیاتونه لولي. وهم یسجدون او دوی سجدې کوي الله تعالی ته، د شپې آیاتونه هم لولي، الله ته سجدې هم کوي. دا کوم یهودیان لکه عبدالله ابن سلام، کعب الاحبار، په نصاراو کې نجاشي د حبشې پاچا. یؤمنون بالله دوی ایمان لري په الله تعالی، والیوم الاخر په ورځ آخره باندې، د قیامت په ورځ باندې. ویأمرون بالمعروف د یو بل ته امر کوي، بالمعروف په روا کارونو باندې. وینهون او دوی منع کوي، عن المنکر له ناروا کارونو نه. ویسارعون دوی جلتی کوي یو له بل نه، فی الخیرات د خیر په کارونو کې. یسارعون دا باب د مفاعلې ده، لسارع یسارع مسارعة، مجرد یې سرعت ده
سرعت جلتی توایی، تیزی توایی، په یو شي کې تلواري توایی. خیرات جمع د خیر ده، د ثواب کار، لکه المنځونه، روزې، زکاتونه، حجونه، صدقات. ویسارعون او دی یو له بل نه جلتي کوي. باب د مفاعلې دا مشارکت راولي، تا له چا سره مقابله یي نو دی یو له بل سره، دی یو له بل نه وړاندېوالی کوي، دی یو له بل نه مخکې کېږي فی الخیرات، د خیر په کارونو، د خیر په کارونو کې یو له بل نه وړاندې کېږي. واولئک او دغه اهل کتاب سي دي من الصالحین، دی له جملې د نیکو کارانو نه دي، دی نیکو کارانو کې حسابل کېږي، صالحینو کې حسابل کېږي. الله تعالی د دې د اعمالو عاقبت بیانوي. وای بالکل په دې دنیا کې چې څوک ښه کار وکړي، د ده کار به عبث کېږي نه، هغه به حبط ضایع کېږي نه، الله تعالی به په آخرت کې ده ته په هغې ثواب ورکوي. وما او هغه څه یفعلو چې دی د هغې فعل کوي من خیر د ښه کار نه، فلن یکفروه نو هرگز به د دوی هغه د ښه کار ناشکري نه کېږي، د دوی د ښه کار ناشکري به نه کېږي. کفره یکفرو، کفره یکفرو کفرا، دا انکار تم وایي چې څوک د الله تعالی له وحدانیت نه انکار وکړي. کفره یکفرو کفرانا، دا ناشکري تم وایي، دلته د ناشکري په نامه ده. وما یفعلو او هغه څه چې دوی کوي، و آن چیزی که ایشان میکنند من خیر د ښه عمل، او هغه څه چې دوی کوي د ښه عمل نه، فلن یکفروه نو هرگز به د دوی ناشکري ونسي. والله علیم بالمتقین، الله تعالی علم لري په پرهیزګارانو باندې. الله ته پرهیزګاران معلومیږي چې دا خلک پرهیزګار دي، متقیان دي، په اخلاص سره لګیا دي. الله په هغو علم لري، هغو ته به دوی د عمل بدله ورکوي په آخرت کې. ان الذین، په دې کې الله تعالی کافرانو ته یو زجر و تهدید ورکوي. کافران همیشه د اسلام مقابله کې مالونه خرچه کوي، پیسې خرچه کوي، آلات و اسباب په دې باندې زور راوړي، او د دې خیال دایي د کافرانو چې دا موږ ډېرې خرچې وکړو، ډېر مالونه، پیسې، وسلې، آلات، اسباب خرچه کړو، نو موږ به د اسلام مخنیوی وکړو، د اسلام مقابله به وکړو. که تاسې نن خبرونه اورېدلي، دی ویلي دي وایي موږ دومره دومره ډالره په میلیاردونو ډالر خرچه کړو دا 18-19 کاله، دې خو دهشتګرد بولي د طالبانو په مقابله کې. لا تر اوسه پورې موږ د دې توان نه لرو، که دا له موږ نه لاړ شي موږ به شپږ میاشتې پاته نه شو، نور به م کیسه ختموي. د دې ټول حساب کتاب هغه په پیسو باندې وي چې موږ دونه خرچې وکړې. دی په الله ایمان نه لري، دی الله باندې یقین نه لري. هسې ما او د تا د غولولو لپاره د الله نوم اخلي، خو په حقیقت کې داسې نه ده. د دې ټول ایمان دا په پیسو، په ډالرو، په وسلو باندې ده. الله وایي خرچې کوئ، دا هېڅ فایده هم تاسو ته نه کوي، نه د الله عذاب له تاسو چې منې کولی سي. ټول به په آخرت کې جهنم ته روان یاست، افسوس به کوئ. ان الذین، یقینا هغه کسان کفرو چې دوی کافران شوي دي، لن تغنی عنهم هرگز به دفع نه کړي له دوی نه، اموالهم د دوی مالونه. لن تغنیه، اغنا یغنی اغنا، دا دفع توایی، منع توایی. یقینا هغه کسان چې دوی کافران شوي دي، لن تغنی عنهم دفع به نه کړي له دوی نه، منع به نه کړي له دوی نه، اموالهم د دوی مالونه، ولا اولادهم نه د دوی بچیان، من الله تقدیر د مضافو کوي، من عذاب الله، من بطش الله، د الله تعالی له عذاب نه، د الله تعالی له گرفت نه، شیئا هیڅ شی. د دې د اعمال دولت بچیان دا به د الله د عذاب نه له دوی نه هیڅ هم بچ نه کي. کوم عذاب چې دوی ته الله لیکلی هغه دوی ته رسي. واولئک او دا کسان چې د اصحاب النار، دی خاوندان د جهنم دي، هم فیها خالدون، دی به د جهنم کې خالدون، همیشه داخل وي. تر همدې پورې بس ده. د دې آیاتونو موږ تاسې ته دا سبق او دا درس چې موږ سره هر چا سره دشمني کوو، دشمني باید له یوې مخې نه نه وي. له بدو خلکو سره باید دشمني وکړو، د هغو بد ووایو. داسې نه ده چې له چا سره هم دشمني سوه، د ښو حق هم پکې پایمال کړو، د ښو خلکو به ښه بیانوو، له هغو سره به دشمني نه کوو. او بل هغه خلک چې په الله باندې ایمان لري، هغه که هر څوک وي،
ابه داسې نه وي که د ما قومي و د ما وطندار و د ما ګاونډی و دا به ښه سړی وي او که د بل وطن و بل ځای و هغه به بیا ښه سړی نه وي. هر څوک چې په الله او په ورځ د آخرت ایمان لري، امر بالمعروف په ښو کارونو امر کوي، له بدو چې منع کوي، بس هغه د الله تعالی دوستان دي. اولئک من الصالحین، هغه له جملې د نیکو کارانو دي. نبی علیه الصلاة والسلام تاسې وګورئ بلال حبشي رضی الله تعالی عنه و ارضاه، دا نه د نبی علیه الصلاة والسلام قومي ده، نه تربور ده، نه کوم لوی مالدار ده، نه ښایسته ځوان ده، نه سردار ده، نه امیر ده، نه وزیر ده. دغه بشري کمالات پکې نه ول، خو ایمان یې راوړی و. د نبی علیه الصلاة والسلام مؤذن و، د هغه ملګری و. موږ یې په نامه باندې افتخار کوو. ابو لهب کې د دنیا په حساب ټول کمالات ول، عربي و، قریشي و، هاشمي و، سردار و، ښایسته و، مالدار و، د نبی علیه الصلاة والسلام تره و، خو مؤمن نه و. الله پې لعنت وایي تبت یدا ابي لهب و تب، او تر قیامته دا لعنت پې روان ده. او یوه ورځ هم نه ته ګوره د ورځې به څونه مؤمنان دا قرآن کریم لولي په ده لعنتونه ورځي. بلال حبشي باندې موږ افتخار کوو او هغه تک تور حبشی ولو. دلته به ډېر داسې خلک یې د ورور د زوی د دې نوم به بلال وي. ولې د نبي علیه الصلاة والسلام باندې ایمان راوړل. دغه د اسلام عقیده ده، داسې عقیده به سړی ساتي. او بل داسې هر څوک یې ګوري وما یفعلو من خیر، دا سوچ به نه کوي چې د مالدار عبادت اطاعت د زورور د امیر به قبلیږي، د خوار غریب به نه قبلیږي. نه نه، چې هر څوک د خیر عمل وکړي الله تعالی به د عبادت قبلوي. او بل سبق موږ ته دا سو چې کافران د په خپلو آلات او اسبابو باندې غرور او دوکه نه کوي. دا د الله تعالی د عذاب نه دوی نه هېڅ هم نسي مني کولی. کوم عذاب چې دوی ته لیکلی هغه به دوی ته رسیږي په دنیا کې په آخرت کې. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. یا الله تعالی قرآن کریم ترجمه او تفسیر خپل حضور کې قبول او منظور کړي. که څه زیادت او نقصان شوی دې موږ ته معافي وکړي. دنیا او آخرت سعادت هم نصیب کړي. د نیکو اعمالو توفیق هم نصیب کړي. یا الله څوک چې تا د دین خدمت کوي، هر څوک وي، هر چېرته وي، ته حافظ ناصر مددگار شي. امين یا رب. ته خپل کوششونه په خپل حضور کې الله قبول او منظور کړي. په اعمال او په عبادتو کې خیر او برکت واچوي. امين. حاضر مجلس کې څوک ناروغان الله تعالی د صحت عافیت ورته نصیب. امين یا رب. کاروبار د چا کمزوري الله تعالی دې له خپلو خزانو چې غني وګرځوي. الله تعالی دې په مخه خلاص کړي. بندیانو د اسلام ته دعا وکړي الله تعالی دې په خیر سره راخلاص کړي. امين یا رب. شهداو د اسلام دې الله تعالی مراتب لوړ کړي. امين یا رب. اسلامي ملکونو کې دې الله تعالی اتفاق، اتحاد، امن او امان راولي. امين. وصلی الله تعالی علیه.